د دینه بعد مختصر نصیحتونه د خپل مبارکو رونو ته او هغه خويندو ته چې کوم زمونږ د بیان اوري او یینی ټول ته زمونږ د نصیحتونه. اولنې نصیحت هغه دی چې د قران منګه شروع کړو د الحمدلله نه او په الناس باندې موږ ودرو نو دا یاد ساتي چې په دې باندې عمل ته ضرورت دی. زما ټول غرونو ته نصیحت دی کوم چې موږ سره په دې دوره کې ناس او کوم چې ناس نو چې قران صرف اوریدنه دي او درس له صرف راتلنه دي بلکې غټه خبره ده چې په دې باندې عمل وشي. کته سو اوریدلی دا فائدہ موږ په تفسیر کې ذکر کړی و. الله سبحانه وتعالى بالقرآن كوي الذين يستمعون القول مؤمنانا خلق دي خبر أوري ده بمؤمنانو كولنين صفات خبر أوري الذين يستمعون القول نبي أقول من طول خشالة شو زي من طول بقيد النرال الله يبل صفات ذكر كي فيتبعون أحسنا بيتابي دايرين كي وره عملهم كي نشرب اوریدنه دي دا قران چې په دې باندې د عمل ونکو د قیامت په ورځ بستا په خلاف دلیل جوړیږي د دغه کولاو کوي ګره. ته مخکې خبر نه وي د قران نه اوس خبر شوي مخکې د ډیرو مسلونو خبر نه وي اوس خبر شوي اوس د مسله خګرانه شو اوس مسله خګرانه شو. دا بازونه صرف په دې خوشحاليږي چې موږ په دغه کې ناسو ده په دوره کې او موږ چې قران ختم کوو مبارک شو کته وبره اصل مسله او اصل مقصد چې د غیر لپاره د قران نازل شوی دی او د غیر لپاره د قران بیان شوی دی او د غیر لپاره موږ د دوره تفسیر کړی مو هغه د چې د خلق په دې قران باندې عمل وکړي. دا غټ مقصد دی چې په دې قران باندې خلق عمل وکړي خپل عقیده او پیژني پیغمبر صلی الله علیه وسلم او پیژني منهج او پیژني د سلفیت. او موږ الحمدلله حتی الوسع کوشش کړی دی چې د قران او د حدیث د منهج او د عقیده دا واضح کو او ان شاء الله تاسو به رسیدلی په دې باندې رسیدلی کني دا ولي ورځ نه دی ورځ پورې موږ دغه کوشش کوو چې د سلفیت عقیده واضح کو قران او حدیث تابعداري کول سوچا تابعداري د قال الله وقال الرسول صلی الله علیه وسلم او د امت علماء قدر او احترام کول او د کم عالم خبره چې د قران او حدیث خلافي نو داغه عالم خبره پر خوده د ادب او د احترام سره او د کم عالم خبره چې د قران او حدیث سره برابرۍ کائن من کان کاغه هر څوک داغه خبره منل د زمونږ منهج دی او دا موږ بیان کړی بری دوره کې. نظم ته شټول ته د نصیحت ته اولنې نصیحت د چې قران باندې عمل د قران په خپل ژوند کې راولي. عائشه رضی الله عنها باغي پسې یو کس راغی وی المؤمنین د رسول صلی الله اخلاق څنګه هغه وته ویرواره اما تقرأ القرآن تکس قرآن نه وینه قرآن خوېما وکانه خلقه القرآن د رسول صلی الله علیه وسلم اخلاقم دغه قرآن نو په قرآن کې جسدي یعنی په دې قرآن کې چې کوم اخلاق ذکر شي د رسول صلی په ژوند کې وو دغه شان به موت تاکو چې کوم اخلاق کوم صفات کوم عقیده کوم منهج هغه په دې قرآن کې بیان شوی دی هغه موږ په خپل ژوند کې راولو. د زماته واست نصیحت او منهج د قران او حدیث ته مضبوط راورسي مضبوط راونیسي او خیر دې کا خلک دې هر نوم وي څوک برته وهابي وي څوک برته به مذهب وي څوک برته بد مذهب وي څوک بسوي خو چې ته حق پرې نه دی د زموږ ته نصیحت په قبر کې تانه تپوسم د دې مبارک کیږي الله مبارک د پیغمبر او د اسلام مبارک دا تپوستانه نه کیږي چې خلک دې خپه کړي دي که خلک دې خوشاله کړي خلکو چې سوي ته هغه موافق وي او کني دا تاسو بتانه نه کی. نو دا زما تاسو ټول ته نصیحت ته چې منهج د قران او حدیث ته دا مضبوط راونی سي. دا غینه بعد نصیحت د روجي مبارک سبحان الله رمضان میاشت نه باقي کې لږ وخت پاتې لري شمار او غالبا وخت چې دغه تیر شوی ربح فيه الرابحون الله اکبر چا چې ګټل هغه به ګټلې ده وخسر فيه الخاسرون
او چا چې تاوان کو نه غو به تاوان کړی د خپ نمونو تاوان کړي نو موږ هغه سړی له زیره ورکو چې چا ګټلې ده او هغه سړی ته وایو چې لاسنیویل او تعزیت ته به درځو چې تا بیللې ده خورمان چې موږ ته صرف پته لګېدې چې کم یو ګټلې ده او کم یو بیللې ده په دې مبارکه میاشت کې موږ د ایمان خون وسکو په دې مبارکه میاشت کې موږ د منځ خون وسکو په دې مبارکه میاشت کې موږ د جړه خون وسکو په دې مبارکه میاشت کې موږ د تراویح خون وسکو په دې مبارکه میاشت کې موږ د تفسیر خون وسکو په دې مبارکه میاشت کې موږ د الله د بندګۍ خون وسکو نو بس دغه میاشت د سړی نه زینو بیا د مؤمن د زړه نه یو الله خبره څنګه به دا مبارکه میاشت زمونږ نه زی او څنګه به موږ دا رخصتو الله اکبر او دا زمونږ هغه نیک ملګری چې د الله د توفیق نه بعد دې میاشت چې زمونږ څومره مرسته کړې د الله په بندګۍ کې نو هغه تاسو ته خوازه د الله د توفیق نه بعد دې میاشت موږ الله ته څومره نږدې کړیو او د الله د توفیق نه بعد دې میاشت موږ د الله سره څومره عادت کړیو او د الله د توفیق نه بعد دې میاشت موږ د جمعتونو سره څومره عادت کړیو او د الله د توفیق نه بعد دې میاشت موږ د دعاګانو د جړاګانو سره عادت کړیو الله اکبر شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الله شهر رمضان هغه میاشت الذي أنزل فيه القرآن چې پای کې د قرآن نازل شوی شهر العتق من النيران د اور د آزادېدو میاشت زموږ نه روانه حدیث کې راځي چې هر رو جماعت سره د هر رو جماعت سره الله بشمار خلق د اور نه آزادې د میاشت زموږ نه روانه ده شهر الصدقات صدقو میاش د خیر ښېګړې میاش شهر الصيام والقيام د روجي میاش د قیام میاش شهر الخشوع د خشوع د عجزۍ میاش د سجدو میاش شهر البكاء د جړاګانو میاش شهر الدروس د درسونو میاش د تفسیر میاش شهر الصيام والقيام شهر التراويح والتسبيح د الله د پاکي بیانولو میاش د تراویح میاش د ټول زموږ نه روانه خو افسوس دا دی چې دا موږ ته پته نشته چې چا پکې ګټلې ده او چا بیللې ده اولنې تپوس زما دا دی چې تا د روجې نه څه زده کړو ما او تا د روجې نه څه زده کړو که ته هغه شانې څنګه چې ته په اوله ورځ وي په روجې کې او هغه شان به ژوند تېره او نیک عمله به نو ته به ډېر څه زده کړي او کنه بیا ژوند ته راوړې د واسه عادتي غونته کې سپینه ټوپۍ دې په سر کړې و په روجې کې او سیب رو جماعت لپاره پاسې دي روجه به دې ماتوله نبی ته هیڅ هم نه دي ګټلې او نه دي څه زده کړي رمضان د میاشت تاسو ته ما دا خبره روجه چې شروع کېده موږ دا خبره کړې و چې د رمضان د میاشت د مسلمان مدرسه ده په دې مدرسه کې د صبر زده کوي په دې مدرسه کې به د عبادتونه زده کوي په دې مدرسه کې به د زده کوي چې ګناهونه به څنګه پرېږدي نو موږ ته نه تاسو کوو چې دا مدرسه تر دینه فارغ شوي او د دینه وته والے خو آیا تاسو زده کړی دیو کنه ګناه به څنګه پرېږدي دا خو به تاسو زده کړی کنه ځکه چې غالبا خلک کم چې ګناګاری هغه هم د سحر نه د ماخامه پورې ګناه نه کوي د دې روجې نه شرمېږي کم چې بګي هغه ګناګاری ډېر څه هغه ګناه نه کوي نو په دې روجې کې موږ ته دا چل خو کېږي چې ګناه به څنګه پرېږدي نو دا چل دی اوس زده کړی دی په دې باندې مضبوط اوسه په دې بوزه کې هم صبر خو به دې زده کړی په دې روجې کې کنه چې صبر به څنګه کې سم سړی تګی شوی وږی شوی او سم تکلیف وته خو دې صبر کوي دا صبر زده کا روجې کې خو به دا احساس خو برته شوی کنه زموږ خويندرونه کم چې غریبانان دي جرغوي سهال له احساس تاسو ته شو کو نه شي تاسو ته ما احساس به تاسو ته شي په افریقا کې او په نورو ملکونو کې زمونږ کوم خويندرونه
چې هغوی ته خوراکونه نه ملاویږي، هغوی ته څښاک نه ملاویږي، د هغوی به څه حالي د سوچ به تا کړی. کله چې روژه ماتي ته سړی کینی او د اوبو د یخ ګیلاس وڅکي او د دې ګردو ته د اوبه لاړې شي او داسې د یخوالی محسوس کړي او سم خوشحاله شي، د یاد ساته چې ستا داسې ډېر وروڼه او خویندې دي هغه په دغه ارمان ناست دي چې کله به د اوبه زموږ د ګردو له ورځي او کله به دا خوراک زموږ د معدې ته کوزي. په کلونو الله اکبر، په کلونو نه ملاویږي هغوی ته څه، په میاشتو ډېر پکې د لوږې نه مړه شوي دي. ابل عزمي یو مقطع کته یو مرګري راته رالیږلی په د افریقا کې یو ملک دی د غریبانانو، نو په هغې کې یو ماشوم دی، مور ورسره خوا کې ناسته ده، نو هغه ماشوم ځان له د لوږې نه سم مړ کېږي او مور یې ځان له چې دی نو څه پکې نه وي، او په دې کې دا ماشوم لګیا دی د مور پیس کې. نو تاسو سوچ وکړئ چې د هغې به څه پي چې د هغې دا حل دی، نو دا مور یې مړه شي د لوږې نه او د تکلیف نه، دا مور مړه شي. چې دا مور یې مړه شي نو هغه ماشوم بیا هم لګیا هغه تیر ودي او په خپلې مور پورې نښتې. ما سوچ کوم داسې خلک هم په دنیا کې شته، داسې غریبانان هم شته، او یو موږ یو چې نعمتونو ځای نشته او زمونږ په خوله باندې چېرته دا ټکی رانغی چې الحمدلله د الله بې شماره نعمتونه دي او زمونږ په سر دی. نو په دې روژه کې به تاسو دا زده کړي او تاسو ته به احساس شوی چې په دې دنیا کې غریبانان مسلمانان هم اوسېږي. ښه دا روژه مدرسه ده، دا خو به دې زده کړي که نه چې مونځ به په ټیم څنګ کې دا مې زده کړي که نه م دې زده کړي که نه. د روژې هغه مسلماني ده، د روژې مسلماني به نه کوئ. ګورئ کم رب چې په دې رمضان کې زمونږ رب و همدغه رب به په دې 11 میاشتو کې مې ګورئ. الله خو هغه الله دی که نه، الله خو هغه الله دی، خو صرف میاشت بدله شوه نو ای مسلمانه ته ولې بدل شوې؟ رب خو نه دی بدل شوی. ستا دا بدلېده چې دی نو ما په تعجب کې اچوي چې وې دا چې الله رب دی او د 11 میاشتو الله رب دی او زه د هغه نه یېرېږم په دې رمضان په میاشت کې صرف دا خو ناشنا خبره شوه. ناشنا ده که نه ده؟ الله نه صرف یېرېږي د روژې په میاشت کې، الله نه یېرېږي صرف په دې میاشت کې ځکه ول منځونه کې او ځکه قرآن وایي ځکه صدقې ورکې. ناشنا خبره دې وکړه ستا په دې خبرو کې څه چل ښکاري او هغه چل دا دی چې ته د روژې مسلمانې ته د 1 کال پوره مسلمان نه، د ځان نه به د روژې مسلمانان ګورې نه جوړوئ چې صرف تاسو د روژې مسلماني کوئ بیا خبره ختمه شو. بیا د هغې نه بعد زموږ تاسو دا نصیحت دی چې چېرته په زړه کې دې را دا رانه شي چې ما ګوره ډېر څه کړي دي، دا چې ته په زړه کې رانولې او ځان ته دې سره تعجب په نظر هم مه ګوره. ته به څه عبادت به دې صحیح او موږ به صحیح او زموږ عبادت به صحیح. یعنې بعضو خلکو په زړه کې دا راځي چې کله دا روژه ختمېږي الحمدلله قرآن خو پکې 2 پیرې ختم کو که نه، بعض وی الحمدلله تراویح خو مو کړې که نه، بعض وی الحمدلله دوره تفسیر له خو بتلو که نه. دا قسمه قصې ګورې چې د په زړه کې را نه ولې هېڅ بندګي دې نه ده، په دې به یې خرابه کړي. زه دې ملګرو ته ډېر وایم، زه هم دې ټک خطا بندګي یو خو د چا په مخ کې یادوئ مه، یو دې ته د تعجب په نظر مه ګورئ. موږ لږ غونته کې عبادت وکړو، معمولي غونته کې عبادت هم پته نه چې په څه طریقو یې وکړو او بیا هغې ته ناست شو ډډم لګولي چې بهی موږ عبادت کړی. د الله سبحانه تعالی نه یېره پکار ده او دا زما تاسو ته نصیحت دی چې د خپل عبادت ته د تعجب په نظر مه ګورئ. بله ده چې ځان داسې مه کوئ چې یو سړی امیل جوړی د سحر نه د ماښامه پورې او ماښام یې بیا څه کړي بیا یې وشلي او دانې او هر څه وله غوزار کړي. امیل ته ته ناشې د 1 رمضان نه د اولني رمضان نه او امیل جوړی نه، دا به څومره د افسوس خبرې چې په دې اخري ورځو کې تا هغه امیل وشلی او غزارې کې. د امیل شلول دا دي چې ستا حالات بیا هغه شان شي څنګه چې د رمضان نه مخکې وو. امیل دې څه کو ودې شلو که نه، ځان دې ستړی کو او بدله ته میلاو نه شوه، فایده م راښکاره نه شوه او بیا واپس خپلو حالاتو له لاړې. نه تا ته موږ دا وایو چې دغه امیل چې کم تا جوړ کړی دی د بیا خراب نه کی. استمر علی الطاعه،
کوم بندگی چې الله کړی د پاغي باندې اوسېګا هغه شانی کوا منځونو سره عادت شوی 15 وخت منځ به پروژه کې کو وسو بوزه کې د منځونه کوا د ذکر او اسکار سره عادت شوی کنه کوي وسیم کوا بوزه کې هم کوا وګ درس ته بناشوي پروژه کې نو دې سره عادت شوی چې درس ته بسنګ کینی اکه وګ دي کلنی نو اوس په دې بوزه کې د درسونه لزر ازه صبر دې ذکرې په دې صبر باندې وشيګ خا اخلاق دې ذکرې دي چاته به کنزري نه کولې چاته به بدر دي نه ویلې اوس هغه باندې وشيګ توبه دې وشتوا ناغه توبه تازه بندوي ما ختموي ما هغه توبه تازه کچې الله زپا خپل خبر باندې ولاړم زما ګناونه وبخزي بیان کوم زه تاسو ډیره قیمتي خبر وکم چې پروژه کې دا کوم روجه چې موږ سره ده دا چې لک سات کې روانه ده پدې کې خلک په درې قسم دي د ځان سره اهم خبره یاد ساتي یو هغه سره دی ظالم لنفسه د خپل ځان سره سجل کړي دي ظلم کړي د دې غریب الله دې موږ د دې حالاتو نه ساتي د دې غریب خېټه صرف روجنی ولې و میدې روجنی ولې و د دغه غونو روجنه ونی ولې د سندرونه او د حرام او د زغیبتونو نه د خلی روجنه ونی ولې د شوندو جبي روجنه ونی ولې د حرامونه د لاسونو روجنه ونی ولې د خپور روجنه ونی ولې ټول روجه په خوبونو کې تیر کړی دا صرف خوبونه ماجیګر ته نږدې پاتې یو دې کله د روجي ګرمي ډیره ده کم ټیم کې دا خبره وکي ما خام کې چې بانک ته کله یو 100 منټه پاتې چې کله بانک ته یو 100 منټه پاتې نه دا خبره وکي وې دې کله چې دینه روجه هغه وګده ده او روجه هغه ګرمه ده الله سبحانه وتعالى یې پکارت خدای کسان دي چې دوی ځان سره ظلم کړي چې تاسو ته تراوي یو کله وې بیماری ما او کله وې دا مولا وګد مونږ کوي ها چې درسونه به ته وي دغه زمونږ د خوب ټیم دی ماسپخین به څوک درس تکینی مازیګر به څوک درس تکینی د شپې به مرګرو سره غب شپ پالتو کتهزه برزه په دې کې وخت تیر کړي نو دا خلک دي چې دوی مبارک په حدیث کې راځي غوګو ته کې امام احمد بن حنبل رحم الله دا حدیث راوړي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش رسول الله وی دي سروجتيان مشتي چې دغه په قسمت د قیامت په ورځ چې دغه په قسمت برسي هغه صرف بدارسي چې دوی په دنیا کې ځان اسی وګي کړي او ځان اسی تګي کړي ورب قائم حظه من قيامه السحر او دي خلکم شتي چې د شپې ولاړی بندگی کوي وګد موز کوي په قیام الليل کې ولاړی رسول سموي په قسمت صرف د غستړېواله در رسیدلې او د شپې چې رون کړي دغه په قسمت رسیدلې ثواب نشته نو دي خلکم شتي او ان شاء الله زما د خپل رب نه د امید ده چې مونږ کې بدی شنی ولري ته مونږ ساتي چې دا روزه تیر شو غوزن اسیستړک اسی د خپل میدی خالی وساتلی او اسی ځان تګې کو اسی ځان وګې خدیم قسم خلک هغه دي چې هغه ته مقتصد ویل کی مقتصد هغه دي چې نه ګناونو نه ځان بچ ساتلی ګناونو نه ځان بچ ساتلی او بندگی د الله سبحانه وتعالى کړي ده خو دومره ځان نه رستړی کړي داخله کوم د کامیابی په یو درجه دي او دریم قسم خلک او تاسو ته سپه د دریم قسم خلک سوق دي سابق بالخيرات هغه سړی چې هغه منډي والدینه کیانو طرف ته هغه سړی چې هغه د کمی ورځې نه چې د رمضان شروع شوه دی او د قران دغه پلاس کې دی او دغه پلاس کې دی د کمی ورځې نه چې رمضان شروع شوه دی او دغه په خله باندې د الله نوم دی او تسبیح او ذکر او حمد او ثنا او دغه دی د کمی ورځې نه چې رمضان شروع شوه دی هغه په تراویح او په قیام الليل او په دعاګانو او په جمعتونو کې دی او د کمی ورځې نه چې رمضان شروع شوه دی هغه صدقې او زکاتونه او خوراکونه او روزمات خلکو لور کوي د کمی ورځې نه چې رمضان شروع شوه دی د غلاسونه په دعاګانو نستړي کېږي دغه دعاګانې غواړي او الله ته جړاګانې کوي او زاریانې او مینتونه کوي دا خلک دي چې سابقون بالخيرات دوی ته ویل کی نیکانو ته منډي والی غټلې ده او سپه نمونوي غټلې ده دا رمضان د چلار شي برکنه الله ته زمون حالات بیانې او الله ته پته ده
تخپل ملف او تخپل فایل ورکړی دی چاته دی ورکړی دی رمضان ته دی ورکړی اوس د الله په مخ کې به پیش کړي او بیا ته پوه شو الله پوه شو د قیامت په ورځ سدي کړي سدي نه دي کړي ته د خپل ځان نه خبرې علما وی د عبادت د قبلېدو ډېر علاماتي ډېرې نښې زه درته یو څو نښې ذکر کومه یوه نښه دی چې په نیکۍ پسې نیکي کوي څه نیکۍ پسې نیکي کوي دلیل دی په دې باندې چې الله ته عمل قبول کړی دی په روژه کې تا نیکیانې ډېرې وکړي که نه بندګیانې دې وکړي بوزه کې هم په حقه ترتیب روانې خوشحاله شه ای وروره الله ستا هغه روژه قبوله کړې ده او که حالات تی بدل شو نو بیا به موږ لاسنیوي له درځو ستا خواته بیا به تعزیت له موږ درشو لکه چې حالات بدلېده دا نښه د ښې خبرې نه ده یو نښه هغوی دا ذکر کړې ده دویمه نښه دا ذکر کړې ده وی دا انسان چې د دې بندګۍ نه د دې عبادت نه مخکې کوم ګناهونه کول هغه نه کوي بیا هغه ګناهونه بیا نه کوي دلیل دی چې الله ته د عبادت قبول کړی دی د تاسو ته نصیحت کوم بیا هغه ګناهونو ته واپس نشئ ګورئ هغه فلمونو ته هغه سندرو ته هغه پالتو مجلسونو ته او هغه بازارونو ته او هغه نشو او تماشو ته او هغه ظلمونو ته او هغه ګناهونو ته او هغه بالماضي ته واپس نشي نه بیا دغه ګناهونو ته واپس نشي ګورئ دغه شان درېیمه علامه هغوی دا ذکر کوي وی دا عبادت چې کله دا سړی ختم کړي نو دا زړی داسې باغ باغ شي دا زړی چې خوشحاله شو نو دلیل دی د څه شي د عمل د قبلېدو چې کله روژه ختمیږي او ستا دا زړه باغ باغ شي او هسې خوشحالی نه دا خوشحالي الله ستا په زړه کې اچولې ده د دې دپاره چې عمل دې نه قبول شوی او دغه سړی چې عمل نه قبول شوی د ده د زړه څه تنګ تنګي دلیل دی په دې باندې چې خبره ورانه ده نو زما تاسو ته نصیحت دی زمونږ د دین مشران د هغوی سره دا غم نه و چې دا عبادت به موږ کوو څنګه او څومره به یې کوو بلکې د هغوی سره غم دا و چې عبادت خو وشو خو چې دا به الله قبلوي او که نه به یې قبلوي په موږ کې مرض دا دی چې موږ سره غټ غم دا دی چې عبادت به کوو څنګه او چې م وکړو نو بیا سم د اسمان نه راکوشي وي بیا 100% ګارنټي ده چې دا به قبولي تاسو نه اشنا خبر وکړم سلف صالحین صحابه کرام او تابعین او تبع تابعین دوی به شپږ میاشتې چې روژه به ختمه شوه نو شپږ میاشتې به د الله نه دا دعا وغوښته یا الله زمونږ روژه قبوله کړي او 15 میاشتې به دا سوال کوو یا الله روژه راته راورسې نو راورسې 15 میاشتې او قبوله کړي څو میاشتې شپږ میاشتې به الله سبحانه وتعالی دغه دعا وغوښته یعنی در روانې روجې پورې به تاسو دا دعا غواړئ چې الله زمونږ نه دا روجه قبوله کړي او موږ ته یې راورسي اهم خبره دا ده چې ته د قیامت په ورځ ورشي او ستا تله لګېدلي او تا ته پکې دا روجې میلاو شي او دا تراویح او دا عبادتونه او دا درسونه او دا محنتونه میلاو شي څومره خوشبخته به ته الله سبحانه وتعالی په دغه خلکو کې موږ شمار کړي او چې ته ورشي او خالي پراته والله یې داسې نه کوي او د هر څه خالي پراته او ته چې الله ما خو عبادتونه کړي او ما روجې نیولې وې او ما دا کړي او ما دغه کړي او د هغه آیت مصداق وګرځي عامله ناصبه الله باز خلک به د قیامت په ورځ دي چې عمل به ډیر کړي خو ځان به یې ستړی کړي اوبه چې قبليږي نه نو دا نصیحتونه زما تاسو ته چې ځان روجي مسلمانان ما جوړوي او په دې خپل عبادتونو باندې دغه شان اوسئ مضبوط لکه څنګه چې تاسو کول دغه شان د شوال د شپږ روجي چې د اختر د ورځ ختم شي اختر په ورځ روجي نیو حرام دی او دغه نه بعد بیا چې کوم ورځ نیسی او چې څومره څنګه ته اسانه نبی نیسه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی من صام رمضان چې رمضان مې روجي ونی ثم اتبعه بست من شوال او بیا پسې د شوال د شپږ روجي ونی کانه ک صيام الدهر لکه د چې پوره کال روجي ونی یو نیکی بسوده یو په لسته نو دا یو مې چې ته روجي ونی نو دا ته لس مې چې روجي ونی
بیا دغه څو شوې شپږ دي یو پله شوه نو څو میاشتې شوې د 2 میاشتې شوې د 2 میاشتې شوې د 2 میاشتې دا شوې کال دلته شو لس میاشتې دا شو د پوره کال شو نو لکه ته چې یو کال روجي ونیو دا روجي د نه پاتې نشي او کم ملګري چې کارونو لځي او هغوی چې موږ مزدوران یو نو خیر دی د دې اختر د دوی منه شروع کړي نو 2-3 خو به ته ونیسئ که نه چې 2-3 ونیوي په دې چوټۍ کې نو بیا دا باقي چې کله نورې چوټیانې په دې منځ منځ کې راتلې په هغې کې بیا نیسئ خبره اسانه ده انشاءالله ګرانه نه ده او دومره روجي نه دي 6 روجي دي 6 روجي دي او دومره غټ ثواب په الله سبحانه تعالی تاسو له درکوي دا مبارک میلمه زموږ نه تلو واله دی او پته نشي چې الله سبحانه تعالی ته به صرف پوټ زموږ مبارک یې رسوي ځکه شاعر وایي فیا ایها الشهر المبارک کن لنا شفیعا الى دیان کل مدانی وی اے مبارک میاشتې رمضان ته مخاطب دی وی اے مبارک میاشتې د الله خواته چې ورلې نو زموږ سفارش به وکړي وایي اذا انشر الاموات للبعث ربنا ونادى المنادي فيهم بفلان او کله چې الله سبحانه وتعالى د مړي راپاسې د قبرونو نه او आवाज وکړي الله هر یو کس ته چې پلانې د پلانې زوی د حساب کتاب لراشي نو په هغه ورځ به ای روجي زمونږ سفارش الله ته وکړي حدیث کې راځي کنه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې الصيام والقرآن روجي او قرآن د شفاعت بکې د قیامت پر ورځ د خپل ملګری مبارک نو ای روجي کله چې ته الله ته مخامخ شوې نو زمونږ تذکره به الله ته وکړي چې الله وی بخي کوشش او مهنت ډیر کړو ونادى المنادي فيهم بفلان او الله وازو کی چې پلانې زوی را مخې ته شي او هغه را مخې ته شي روجه راشي وایي چې الله حدیث کې راځي دا روجه به وایي چې الله زما د لاسه ډېر تږی شوی زما د لاسه ډېر وږی شوی زما د لاسه به دې زیړ ګرځېدو را مخ به زیړو زما د لاسه دې کمزورې شوی زما د لاسه دې دیسو دغه وی الله وی بخ الله به وبخي وقال لنا الجبار جل جلاله هلموا إلينا أيها الثقلان او باغ ورځ به زموږ سپارښو کې چې کله جبار الله سبحانه وتعالى وی چې راځي ای پیریانو ای انسانانو را نږدې شي ماته چې حساب د سره وکړه هنالك تتلو كل نفس كتابها التبحر نفس قل عمل نعمل ولي فويل لمن زلت به القدمان تبعید داغه چا د پاره چې باغ ورځ خپو خوې الله سبحانه وتعالى زموږ خپې باغ ورځ مضبوطی ساتي او الله سبحانه وتعالى چرته موږ نه خوې په دنیا کې او آخرت کې یو شاعر وایي په دې روزه په ډېر خپه دی او دا شعر ما تیرشي کالم دې مرګرو ته ویلو ډېر د عبرت اشعار دي شاعر وایي الروح تذب والفؤاد يذوب ويسار نوزي شاعر ويسار انا اوزي او ظلمي ویلی شو والدمع من ألم الجوى مسكوب او د تکلیف او د غم د لاس چې دینه اوخ کې زما د سترګو نه رواني دي به اختیار تلك المساجد والمآذن تشتكي ألم الفراق وقلبها مقلوب وي دغه دي جمعتونه او دغه دي مناري او دغه دي عبادت خاني شکایتونه شروع کړي چې بیا بدل ته څوک نه راځي جمعتونم جړاګانې شروع کړي او دي مناروم جړاګانې شروع کړي او دي عبادت خانوم جړاګانې شروع کړي بیا خو نه راځي کنه یا خو به صرف هغه سړی راځي چې هغه 12 میاشتې د الله بندګي کوي خو د روجي مسلمانان خو بیا نه راځي کنه راځي بیا نه راځي په دې قرآن باندې به دوړي پرتی څوک به راوچتای په دې جمعتونو کې به دوړي جمع شي د ګرمه ګورمي ټوله ختم شي شاعر وایي سناشنا شاعر ویلي د سړي د زړه سم راکاږي رمضان هل من عودة وزيارة أم يا أخي قد انتهى الترحيب روجي بیا برازي کنه برازي شاعر د روجي سره لګیای وی روجي بیا برازي او زموږ زیارت وکيو کنه خبره لاړه ختم شو رمضان هل ساراكم أنا منتين رمضان وعدك باللقاء مريب
وای روجي چې بیا به دې ګرینم او کنه به اینم ته خو دا وعده د ملاویدو دا ماته شکیخ کاری. الله اکبر. شکی د روجي تر طرف نه زمرګرو ته اکثر وایم زمونږ د باز ملګری دا خبره کوي روجه به ګوره بیا راځي او کنه به راځي. دا خبره مکو روجه به راځي خو ته به یې کنه به یې دا سوچ پکار دی. پټه مسله ده نو زمونږ د طرف نه لو شکی دی د روجي د طرف نه نه شکی. الله اکبر. دا اشعار ماوی دا اشعار او په تیر شوی روجام دغه د ختم د ورځ او زمونږ سره د زمونږ یو مشر ناس الله سبحانه وتعالى باغ باندې رحم وکي او الله سبحانه وتعالى دغه قبر رڼاکي او دا اشعار ما ویلو چې روجي بیا برازي کنه برازي خدا خبر ماته شکیخ کاری. نو شکی وا هغه مشر د روجي نه 2 ورځې مخکې وفات شي د دې ختم نه 2 ورځې مخکې الله سبحانه وتعالى دغه په قبر مې رحمتونه راووري. نو دا خبره شکیره. قسمات وجهي قد تغير حالها وسواد شعري قد علاه مشيب. شاعر روجي سره لګیاري وې د مخ علامات می خراب شي دي او ګونجونه به راغلي دي قد تغير حالها بډاواله براغلي او غوښتو غسپینواله چې دي اتورواله سپینواله طرف ته روان دي. وعظام جسمي قد توانى عزمها او زما د بدن چې کوم اډو کې دي نو زما د جسم د اوچتولو طاقت بګی نشته خراب شوی. اما التياب مفاصلي فرهيب او د جوړونو او د بندونو خو تپوس مکوا زه به زه دردونه دي او جوړونه او بندونه پرسیدلی دي بډاواله راغله. كم من شيوخ في انتظار لقائكم ډیر بډاګان وي روجي ستا په انتظار کې ناسو خاوي. ماتوا وفات الحرص والترتيب شاعر وي هغه مړ شو غیر سوا کم ترتیب جوړ کړو د روجي د میش د پرغه سره مړ شو خاورګي کې. دغه زمونږ د مشر کم چې ما تذکر وکړ زو سره د روجي نه یو 3 ورځې مخکې ملو شو. نو زما څه خبر واغه مې تو کړ نو ماته وی ان شاء الله یا په اولنی روجه به ملويږي یا په دویمه ملوي. بیا موږ ملو شو خو په هغه مړي چې کوم چې ګلمبي الته به موږ ملو شو الته به زبې ورلم نو په کټ کې پروتو ملو شو ملاقات شو زمونږه خو په دې سه حالو شو چې بیا ما سره خبرې نشوي کوله. ناشنا ملاقاتونه کله کله کیږي دي. یو ملګری ما ته خبره کوله هغه د عربی د مړي لمبي د الله د رضا لپاره ډیر دیندار انسان دی. ناغوي چې زموږ په علاقه کې یو الک اوسېدو هغه به د فوټبال او د لوب او د نشي تماشې په مخ کوله ما به ته نصیحتونه کول. نو ما به ته دا وی چې ته ما سره لاړ شه نه ته به دا ویني چې د مړي ز څنګه لامبوم نه دینه به ته عبرت واخلې. ما ته اجازه کوم مړالته بینونه ولته دای ولته دغه یو وی د سره څه وی بیا خو یو ورځ راغی وی کسان ورته وځي پلانې دي وی زه خوشاله شوم چې شکر دې چې اخر دې راغی لکه چې د پزله باندې رحم وب را دغه شو نو دې هر سړی بخښ وی راغی خو څلورو کسان وجد کړو راغی اخر راغی غزید خو سیب دومره چې څلورو کسان وجد کړو ما ته وی چې ویلم با نو ډیر خلک د روجي په انتظار دي بډاګان اروجه وتم راونه رسی او غسیره سو ترتیب جوړ کړی هغه تم ختم شي او سیب خبره د بډاګانو نه ده. ولكم شباب في انتظارك زارهم ريب المنون فحظهم منكوب او ډیر ځوانان روجي ستا په انتظار کې ناسو غمل مرګ پراغه یو مړ شو ختم شو خبره. رمضان تقریبا د دې رمضان د دې ورځې نه تقریبا یعنی واته ورځې مخکې یو اشتم رمضان کو دویشتمو او ما سره ملګری رابطه وکړه. یو ملګری ما ته رایت کو چې هغه د افغانستان دی هغه ملګری اوسېږي په افغانستان کې وي ته پلانې پیژنې مې او پیژنې مې دی الکبا د تقریبا 15 کالو الکو به انتها مینه و زما سره او دا خدمت به کو چې زما د بیانونه به
جوړول صفا کول او به بلته افغانستان کې نشر کول نو ما نه به اکثر اجازه غوښتو چې دا بیان دي نشر کم دا دي صحیح دی دا دي صحیح دا به رابطه ما سره کول نو ما سره په دې روجه کې رابطه وکړه وی شیخ صاحب تاسو ختم وکړي ما زمون ختم خو کې دي چې تشتم تشي او کم دیر شم وی زمون ختم به 15 باندې او 18 رمضان لاغه به په خورو کې پروت به ټلیفون ماته بل مرګري وک شیخ صاحب پلانې پیژنې مې او هغه مړ شو اکسیډنټ وک دعاګانې وته کوي هغه ماته ټلیفون وک وی شیخ صاحب زمونږ ختم په 15 لې زمونږ چې کم شیخ صاحب سره تفسیر وایو هغه چې موږ خپل ختم 15 لکو نو موږ به تاسو نه مخ کی وای خبر داغه صحیح و مخ کی و زمونږ نه نمبر داغه مخ کی و لړ د الله سره ملاقات کو اوس نمبر زمونږ دی نه دا روجه الله اکبر بیا برازي نه برازي زوی ما چې کم سړی په دې روجه کې عبادتونه نه دي کړی کنه کم سړی عبادتونه نه دي کړی دا روجه ته خراب لاړه دې به خپل ځل تسلی پس ورکي پس تسلی ورکي چې بیا براشي په دې تسلی ورکي یولس میاشتو ګارانټي ورکي چې دا به راځي یولس میاشتو به ته ژوندې یولس میاشتو به ته روغ رمټي بيماري او پته نه راځي یولس میاشتو به ته د قشان مالدار غریبي او پته نه راځي قسم حالات راته شي نو کوم چې ګټلې ده مبارک دي شغوي ته کوم چې بیللې ده الله دې ملشي دا وي چې په دې دومره غټي موقع سره مغو ځان ونه بخو په الله سبحانه وتعالى باندې حدیث کې راځي رسول الله سوي جبريل خيري کړي دي رسول الله په امين ویلې جبريل عليه السلام وی الله دې غرق او تباکی هغه سره چې روجه راشي او ختم شي او دې په الله باندې ځان ونه بخي رسول الله وی امين خيري د جبريل امين د رسول صلی الله علیه وسلم د نو پس کیږي او تا تر خپل ځان پته چې تا په الله باندې ځان بخله او کنه به بخله د دې اندازه به ته ولګي بخپله د دې نه بعد په دې اخره کې زه شکر ادا کوم د سو کسانو د الله د شکر ادا کولو نه بعد او دې کې خو شک نشته چې اولنې شکر او اخرنې هغه د چا دی ادا الله دې چې توفیق را کوماله او مال دومره جون را کو چې تاسو سره خبري وک او مال دومره طاقت را کو چې تاسو تفسیر بیان ک نو ولنه احسان او کرم او توفیق غزما رب العالمین دې په ما باندې چې خلق سکه او سکه او ځکه نو ولم د دې لپاره چې خلکو ته زما د کتاب بیانوه خلق قسم ګناونو کې اخته په دې روزه کې او مال له توفیق را کو چې زما په کور کې کېنه نو ولنه او اخرنه احسان هغه زما د رب دی نو زه دغه شکر ادا کوم دغه شکر به څوک ادا کی او څوک به پوره کی نو ټول حمدونه او ثناګانې دغه رب د پاره دغه نه بعد زه شکر ادا کوم د خپل درنو مور او پلار زمونږ مور والده الله دې وبخي هغه وفات شوی ده الله سبحانه وتعالى دغه قبر رڼا کی والله سبحانه وتعالى دغه سره زما ملاقات په جنت الفردوس کې وکي والله دې د قبر سختو نه غبط ساتي او په دې تربيت کې د الله د توفیق نه بعد دغه ډېر غټ لاسو نو چرته موږ غنیرو په دې پروګرامونو کې او په دې ځایونو کې او به دغه نه بعد زمونږ والد صاحب چې هغه موږ سره ناسوم دلته په دې دوره کې د دې انسان چې څومره غټ احسانات دي د الله د احساناتو نه بعد هغه په ما باندې چا نشته او موږ ته هغه وخم یاد دی او غیر سید دي موږ ته چې زمونږ والد صاحب څنګه کوشش کړي د لپاره چې زما د زوی دیندار شي او د علم زده کی د دین زده کی نو زه شکریا ادا کوم د خپل والد صاحب او غوی ته دا خبره کوم چې تاسو چې کوم احسانات دي په موږ باندې دا چرته د ختمېدو نه دي او زمونږ نه به همیشه کمې راځي باغې کې او تاسو مشرانی تاسو بخانه کوي الله سبحانه تعالی زمونږ د والد صاحب په ژوند کې برکت واچي او الله سبحانه تعالی دا غوي اخر خاتمه په ایمان سره کې او الله سبحانه تعالی دا غوي چې څومره مشکلونه دي او سوچونه دي او فکرونه دي او دردونه دي الله دې ټول ختم کړي دا غینه بس شکریا ادا کوم تاسو کملګری چې د دوره کې ناشتي هیڅ شک نشته دی کې چې د 1 شعبان نواله او د وسه پوری تقریبا 58 یا 59 ورځې تاسو ما سره کېناستئ او دا زمونږ تاسو د سفر غره مونږ یو ځای د سفر کړی نو زه تاسو شکریا ادا کوم چې ما سره کېناستئ زه ته غوسه شم یم او ماره ته سختي خبرې م کړې هغه تاسو د فائدې لپاره
نه زه تاسو شکریا ادا کوم چې دومره ټیم تاسو وېستو او تاسو کېناستئ الله دې تاسو د مهنت تاسو نه قبول کړي دا غینه به شکریا ادا کوم دا هغه ملګرو کوم چې ما سره مرسته کوي د دعوت په دې باب کې هغه ډیر زیات دي هغه ټول مرګرو باندې الله سبحانه وتعالى خصوصي رحم وکړي او الله سبحانه وتعالى د آخرت سختي اساني کوي کم ملګری چې د زما د بیانونه جوړي او کم ملګری چې زما د بیانونه نشر کوي او کم ملګری چې په انټرنیټ کې زما په نوم صفحې چلی او کم ملګری چې زما سره مرسته کوي په هر دعوتي باب کې الله دې دغوی هر جایز ارمان پوره کړي او بیا په غوي کې خصوصا زیادومه او دا په دې یادوم ځکه چې حدیث کې دي چې څوک د الله د مخلوق شکر نه ادا کوي د الله شکر هم نه ادا کوي زپاو کې خصوصا خپل ګران رور عتیق الرحمن سی بیا دومه چې هغه موږ سره په دې دعوتي باب کې ډېری منډي ما سره وي قسم منډي ما سره وي الله سبحانه تعالی دوی په والد سي باندې رحم وکي الله سبحانه تعالی دا غو بخي او الله دوی په والد باندې خصوصي رحم وکي الله دې برکتي جون ورکي دا غینه باز شکریا ادا کوم د دې ملک او د دې ملک د بچایانو چې موږ له دومره موقره کی چې موږ په دومره خولي ځکه کینو په امن او امان سره ایشیان راته چلیږي او خپ امن سره ناشو او د سیده لکه یا چې موږ په پاکستان کې ناشو یا چې په افغانستان کې ناشو نو چې څوک د دوی شکریا نه ادا کوي دا به ظالمي ځکه چې په خپل ملک کې چې د درسونه دي چې کینو زر مسلې به ته جوړي او دلته موږ د دوره 2 میاشتې وچلوله 2 میاشتې چې د څه مشکل تاسو لیدلې هیڅ مشکل نه لیدل او الله دې چرته څه مشکل نه راولي نه دې بچایانو شکریا مونږ ادا کوو الله سبحانه تعالی دې ملک د امن او امان همیشه لپاره قائم او دائم لري الله سبحانه تعالی دې ملک بادشاہ او دغه وزیران او دغه چې څومره خاندان دي الله دې بغټولو باندې خصوصي رحم وکي او الله دې هغه له مزید توفیق ورکړي چې د اسلام او د مسلمانانو خدمت وکي په اخر کې دا خبره یاد ساتئ کپه دې تفسیر کې ما څه خبره برابر کړي او حق می کړي داغه خالص ته چاره طرف نه ده د الله له طرف نه او کپه دې کې زه خطا شوم فمن نفسي والشيطان ناغه زماره طرف نه او شیطان د طرف نه وي والله ورسوله منه بريئان الله او د الله رسول به داغه نه بیزاري اته پنځو سورجي یو سړی لګي انسان د لازم بده کله جبه خطا کی کله به یو خبره د مقصد نه ویل خو به وي او اکثر دي شي دي لکه په درسونه کې به تاسو اوریدلې چې مرګري مال فتح راکوي شیخ سودا ټکی دی غلط وي دا خبره دي شي وکړه الته ستړی شوی ما چې ستړی شم نو اکثر بیا دي شي چې سړی به خبرو کې کله کله سړی والي دلته ګډ ورشي نو انسان یم کذب کې خطا شوی ما نو دې خطا نسبت به الله ته نه کیږي او دې خطا نسبت به پیغمبر ته نه کیږي دې خطا نسبت به ماته کیږي او شیطان ته به کیږي